د لوی بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نوم د جهان ټلویزیون معززو لیدونکو السلام علیکم. زه حنیف صافی یم. تاسو ته د ورځې شننې خپرونې هر کله تاسو ته وایم. ورځې شننه خپرونه ده. په بحث کې راسره میلمه هم شته، سیاسي ځوان فعال اسمت الله سیلاب. بحث لرو د قیصري له نیول کېدو راوروسته د شمال په څو ولایتونو کې د دې مسلې د سیاسي کېدو په تړاو چې دوی څخه هغه ګوندونو او هغه حرکتونو چې د حکومت په خلاف یې تل د خپل په ګټه ګامونه پورته کړي دي او له هر هغه حرکت څخه یې خپل په ګټه استفاده کړې ده او ملت یې دوی ته اړویستی دی چې په دې اړه اندېښنه ولري او له نیول کېدو یا د یو مجرم نیول کېدو ته ژبنی او سمتي رنګ ورکړي. په دې تړاو بحث لرو ولې په هیواد کې د دې ترڅنګ چې نړیواله ټولنه له هیواد او د هیواد له مرکزي حکومت سره په هره برخه کې مرسته کوي، ولې دومره حکومت او نړیوال ملګري د حکومت ضعیفه برخورد کوي له داسې اعتراضونو سره چې هغه قانوني اړخ نه لري، او بله دا چې ولې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي. بازارونه په ټپه درېدلي دي، حکومتي نمایندګۍ د خلکو د هوساینې لپاره امکانات ټول په ټپه ولاړ دي. په ډېرو ولایتو کې هغه خلک چې کاروبار لري، دوکانونه لري، ټولې د چور او تالا کېدو له ویرې تړلې دي. حتی د ټاکنو کمیسیونونه او هغه څانګې چې په شمالي ولایتونو کې دي تر ډېره رپوټونه ورکول کېږي چې هغه هم له ګواښ لاندې دي او یو شمېر یې تړل شوي دي. اوس پوښتنه او د سوال او د موضوع د بحث ځای دا دی چې ولې هر هغه ګام چې حکومت د هیواد د یووالي او د هیواد د قانوني کېدو او د قانون د پلي کېدو لپاره پورته کوي، ولې یې مخه ډپ کیږي او ولې هغه کړۍ چې تل او په حکومتونو کې د خپل په ګټه کار کړی او که دوی په حکومتونو کې وو حکومت هر ګام ښه وو او که دوی په حکومتونو کې نه وو د حکومت هر ګام بیا د هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. بیا هم ښه راغلاست سیلاب صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښاغلی سیلاب، واقعا په لومړي سر کې که ستاسو د نظره دغه حرکتونه د حکومت دا وروستي اقدامات لکه د زور واکو نیول او محاکمو ته یې راکشول په دې تړاو که ستاسو نظر واورو چې واقعا ښه ګامونه دي او واقعا دغه ګامو سره ورو ورو افغانستان یا حکومت یا د ولسمشر غني حکومت دا هوډ کړی دی چې نور به د زورواکو له منګولو خلک خلاصوي؟ ډېره مننه، تشکر. په لومړي قدم کې ښاغلي صافی صاحب تاسو ته د جهان ټلویزیون درنو قدرمنو همکارانو ته او په افغانستان کې ټول میشت ملت د دې ترڅنګ د حکومتي چارواکو ته خپل نیک سلامونه احترامات تقدیموم. د دې ترڅنګ راځو دې مسلې ته چې په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب اشرف غني یا موجوده حکومت هغه څه چې د زورواکو غاصبینو یا هغه قاتلین چې په لسیزو د افغانستان او د افغانانو په وینو رغنده لوبې کړي دي، د هغوی ژوند او ملي ګټې د هغوی اقتصادي بازارونه یې رکود کړي دي، د هغوی په وړاندې د یو جدي اوچت ګام پورته کړی دی. د دې سره سم د دې ګام ستاینه یې د افغانستان میشت میشت ولسونه کوي، ځوانان یې کوي، علما کرام یې کوي، سپین ږیري یې کوي. د دې اقدام دپاره موږ ځوانان هرکلی کوو، د ولسمشر د اقدام موږ ستایو، ولسمشر سره په دې برخه کې موږ پوره همکاري د کوو. حکومت په سر کې د ولسمشر د غني د داسې ګامونه باید په ټوله کې ملت ملاتړ وکړي که یو سمت ورڅخه ملاتړ وکړي؟ په داسې دې ته ورته کله چې یو شی به زه لږ نور هم واضح کړم صافی صاحب، چې د کله د ملي وحدت حکومت رامنځته سو د جرتماب رئیس صاحب جمهور زموږ هغه خبرې څرګندونې پیل چې د خپل دغه اجنډا کې وکړي چې څو اپشنه د ذکر کړل چې یو اپشن یې په هغه یادو اپشنو کې د زورواکو غاصبینو محکمې او څارنوالۍ ته راکشول، د حساب میز ته یې راکشول.
هغه وخت همدا اوس راورسېدی چې د هغه پلان او طرحې ته وخت پیدا کړي او د زورواکو مقابل کې مطلقا ودرېدی. هغوی حساب میز ته راکش کړل او د دې ترڅنګ باید د دې سره سم ملت او حکومت دواړه باید پوره همکاري وسي. ښاغلی سیلاب، خلک داسې فکر کوي چې د حکومت وروستی کلونه دي یا هغه څه چې هر حکومت غواړي خلکو ته یې په ډاګه کړي د رایو د ترلاسه کولو لپاره چې په آینده پړاو کې ښاغلی اشرف غني کیدای شي کاندید وي، دوباره د ملت د زړونو یا د رایو د ترلاسه کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه ملت بالاخره داسې یو احساس وکړي چې واقعیت یو تکړه رئیس جمهور دوی درلود او رایه به ورکړي. دا کارونه نمایشي بڼه نه لري؟ نه خیر، زه په رغنده وایم په زغرده که راسو موږ وایو چې دا نمایشي کار دی او دی غواړي چې خپل انتخابات ته یو لار خلاصه کړي، بیا د ملت اعتماد باور پر ځان قایم کړي. ولې موږ وایو چې کله حکومت کله د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، ته د کرزي صاحب ورور یو ښه مثال دی. جمع هغه ټیم چې د کابل بانک د پیسو په اخیستلو کې رغنده رول لوبولی و، هغه د کابل بانک پیسې ورکې سوي وې، د مطلقا هغوی حکم د هغوی دپاره حکم صادر کړي چې دا خلک باید د حساب میز ته راکش او دا خلکو سره باید یکه په یکه حساب وسي او هغوی خلک باید ملت ته حساب ورکړي. هغه ښه مثال یې موږ ولیدلی چې هغه خلک چې په دې د کابل بانک په لوټولو کې رول ادا کړی و، ونډه اخیستې وه، هغه یو څو کسان هغه دي چې موږ وینو چې پالني باندې محکوم دي، دوی اوس هم هغه دي په محبسونو کې شپې. یعنې حکومت په سر کې ښاغلی ولسمشر دا ژمنه چې خلکو سره کړې وه چې زورواکي به راکشوي او عدالت به پلی کوي او هغه د خلکو ستونزې چې لکه داسې قمندانانو چې په سیمه ییزه توګه دي یا په هغه ولایتي توګه داسې زورواکي لرو چې خلکو ته ستونزې راولړ کړي، د چا ځمکې غصب کړي، د دوی حقونه به د خلکو حقونه به له دوی څخه اخلي. واقعا دا تاسو یو مثال ورکړ چې هغه وخت راورسېد. بله دا چې دغه هوډ حکومت کې شته چې دغه کار ته خپل دوام ورکړي. اوس دلته قیصاري ونیو، هلته مظاهرات شول، ولسمشر دویم مرستیال په ترکیه کې له یو بل چا سره چې هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی او هغه هم په داسې یو قضیه تورن دی چې بالاخره یې هېواد پرېښی، د هغې راتلو ته زمینه سازي کېږي خپله د حکومت دخوا. یو خوا څنګه د قانون پلي کېدل، عدالت راوستل، زورواکي راکشول او بله خوا بیا د یو کس چې پرونه پورې متهم و، تورونه یې ثابت دي، بیا دوباره راوستل کېږي حکومت ته. دا دورنګي لوبه څه بولي؟ د دې سره سم موږ ویلی سو چې د حکومت کومې د هغه اعمال چې دوی سرته رسوي یا په اول کې سرته ورسول، په داسې مسایلو کې حکومت برحاله حکومت یو خو هغه چپاړخي ګوندونه موږ وایو ورته چې دوی د حکومت په اپوزیسیون کې ولاړ دي، هغوی خپل جلسو او تصمیمو ته ادامې ورکوي ورځ د بلې څخه. د کلونو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو سره سم دوی خپل د یووالي متحدتوب او د حکومت د منځه تلو دپاره دوی خپل هڅې او کوښښونه کړي دي، بیا یې هم کوي، ځکه دوی ته سم او څه هم نه دی رسېدلی. د دې ترڅنګ دا ستا د پوښتنې په جواب سره چې وخت د رئیس جمهور لومړی مرستیال د هېواده څخه ایستل کېږي، ترکیې کې بهرني هېواد کې میشت کېږي، هغه ولې سبب څه دی؟ زه یو شی باید موږ درک او مطالعه کړو. زه وایم دی ملت غوښتلی چې دی ووځي، ځکه ډاکټر صاحب اشرف غني نه دی غوښتي، یا د څارنوالۍ د هغه کوم حساب و کتاب څخه دی فرار ته مجبوره سوی دی. که وخت دی را هم سي دی دوم مرستیال دا زمینه سازي وکړي، بیا به هم دی راځي د هغه شخص چې د هغه شخصیت د متضرر کړی دی، د هغه ځکه انسان بشر دی، بشر ته به هر هغه څوک کوله که ولسمشر هم واوسي هغه بشر ته بلکل به وکړي. دغه بله خبره دلته خپله د لومړی مرستیال د قیصاري د نیول کېدو څخه یو سیاسي پلمه را جوړه کړه او بالاخره سیاسي رنګ ورته ورکړ. په شمالي ولایتونو کې تاسو دا هر ضرور وینئ چې حکومتي ودانیو ته حتی زیانونه رسېدلي دي، حتی یادونه مې وکړه چې بازارونه په ټپه درېدلي او خلک اندېښنه لري واقعیت له دې څخه. د دوی ته خو اوس بله که قوي حکومت اوسېږي نو ښاغلي دوستم ته کیدای شي بل
بل تور چې یا هغه بل حقیقت چې دوی خلکو ته بیا ستونزې را جوړې کړي لکه د اوس لاریونو دوام دا هم یو بل تور شو. کیدای شي ښاغلی دوستم زړه راښه کړي چې هېواد ته راشي او د دې ځواب هم ورکړي ملت ته؟ نه خیر، دا په هېڅکله نه په هېڅ صورت باندې. دا که خپله اوس کله تا یادونه وکړه 2 مرستیال تللی دی د لومړي رسار سره په خبرو اترو باندې د ده د مذاکراتو د تګ یا راتګ د ده د تګ راتګ بېله مسله ده. هغه به د هغه اسټي مسله چې و د حقوق کې تیری کړی و، د ده شخصیت یې متضرر کړی دی، دی به راځي، دی به بېل حساب ورکوي څارنوالۍ ته. هغه به دی د خپل د حق دفاع کوي. که دی په بند محکوم کېږي، که محبس ته ځي، هغه به دی دا شیان پر ځان تفي. ښه مثال موږ د تېرې ورځې یا څخه یوه ورځ مخکې 2 ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم چې راغی خپل هغه د محکمې چې کوم بند ورته ټاکلی راغی د خپلې لورکۍ سره ولاړی، ځان ته یې ځای مشخص بند دغه ورته مشخص و محبس ولاړی، بغیر د شورشه، بغیر د کومو دغو څخه افهام او تفهمه څخه، نه شورشونه سته، نه مظاهرې سته، نه بل و بل سته. وخت چې دلته مظاهرې کېږي ستا د سوال په جواب باندې په شمالي ولایتو کې حتی کندهار هم ورڅخه متاثره کېږي. تېره ورځ خلک راغونډېږي د جنوب غرب زون، بلکې نه د مختلفو ولایتو والا هلته یو ځای کېږي، بلکې دا خلک یو سم ناخلاصه خلک دي. هغه ځکه وخت چې غلاوې کوي هغوی د ځان دپاره لارې سنجوي، د فرار کولو د تیښتې لار هغه ځان ته مشخصه کوي، ځان ته یې غوره کوي. وخت چې دی دته دا حلقه پر ده راتنګه سوله، رئیس جمهور د دې زورواکو مقابل کې نور آخرین تصمیم ونیوی، هغه یې پلی کړي، هغه یې عملا رنګین کړي، هغه ولس ته بربنډ کړي. چې د ښه مثال یې قیصاري و چې خلکو ډېر دغه کوله چې ول دا دومره زورواک دی، په دې کې شک نشته چې هغه ملیشې میشت جوړې کړي دي، هغه غیر وسلواله غیر هغه ناثبت کسان چې هغو د غلو بلکې فرق نشته د هېواد د اقتصاد و نظام و د خلکو د وژلو دپاره د هغه قایم کړي وه، د هغه جوړ کړي وه. نو په دې کې بیا حکومت څنګه ولې چوپ پاتې سي؟ ښه مثال یې موږ کابل کې نور داسې زورواکان هم لرو. حتی د هغه قیصاري د نیولو سره سم کابل کې چې افغانستان کې چې کوم دغه وه غله او غاصبین زورواکي هغوی خلک وایي داسې انګیزې دي، داسې ملت داسې ویناوې کوي چې هغوی خپل کورونه ځایونه تر کړي دي، د تیښت سره مخامخ سوي دي، پټ دي. یعنې په کل کې د ولسمشر غني یا د حکومت له دې ګام څخه باید په ټوله کې هرکلی وشي. ولې ملت تر ډېره په دې اړه چوپ پاتې دی؟ ولې خپل غږ نه اوچتوي؟ که هلته جامعه هغه ګوند د ښاغلي دوستم جنبش ګوند په سرکردګۍ لاریونونه پر مخ روان دي یا د حکومت د قانوني هغه د پرېکړې په اړه دوی درېدل غواړي، بیا ولې دلته د بله خوا ملت چې د دې کار طرفداره دي او د زورواکو خلاف دي، بیا دوی داسې په یو ګام لاس نه پورې کوي چې دلته دوی هم د ولسمشر د دې ګام څخه ملاتړ وکړي او داسې اقلا لاریون خو وکړي، یو غونډه خو راوبولي. ښه بېلګه موږ 2 ځلې د هلمند مثال زه در کوم، د تېرې اونۍ کې 2-3 غونډې د رئیس صاحب جمهور په ملاتړ باندې په زرګونه ولسونه وراجمع سول، د دې اوچت او نیک اقدام څخه یې ملاتړ وکړي چې په هره معنا ځوان قشر، سپین ږیري، علما کرام، متنفذین ستا سره جلالتمآب رئیس صاحب همکاره دي او کې د هلمند تر کابله پر پښو غواړي، راځي درته ځان را رسوي. د هلمند نه بلکې د جنوب زون، د جنوب غرب زون ځوانان هغه څوک چې وایي چې یوازې دی، یوازې نه دی، هېڅکله یوازې نه دی، نه یوازې پاتېږي، بلکې ملت یې تر شا ولاړ دی. متنفذین ځوانان د افغانستان میشت ملت دی، کوم ملت چې دی، کوم هغه خلک چې هغه د افغانستان تبه ځان بولي، افغان ځان بولي، افغانیت ځان ثابتوي، هغه یې مطلقا تر شا ولاړ دی. هغه د دې نیک اقدام هرکلی کوي او هم یې هرکلي او د ملاتړ دپاره آماده دی. یو څه چې ښاغلی سیلاب کیدای شي حکومت ورڅخه داسې ویره ولري که د نظام الدین قیصار چې د ولسوالۍ امنیه قماندان و د دوی نیول کېدل دومره مظاهرې ولري چې 4 5 یا 10 ولایتونه ورڅخه اغېزمن شي، کیدای شي د دوی څخه ډېر زورواکي اوسیږي او هغه کسان اوسیږي چې دوی څخه ډېر په ناقانونه کړنو د دوی
لاسونه ککړي وي، غصب یې کړی وي، خلک یې وژلي وي، لاشکوونکي اوسېږي او داسې نورې. نو د دې څخه به د حکومت ویره د دوی په مقابل کې نه وي که د نظام الدین قیصر چې او دومره غټ قماندان هم نه و او کسان نه لرل، بیا په داسې غټه پیمانه که په کابل کې داسې یو څوک ته راونیسي یا په ننګرهار کې یا په کندهار کې، خپله به د حکومت دغه لار دوی ډبه نه کړي چې نور به د داسې کسانو د نیولو هغه واک یا ظرفیت هم له لاسه ورکړي. ویره خو نه وي. هیڅ په دې کې شک نشته، هیڅ وخت به دا ویره نه حکومت او ملت ته دا تشویش پیدا سي او نه به هم داسې تشویش رامنځته سي. وخت موږ تاسې په دې ښه پوهېږو چې کله وایي چې غل غلا کوي، د کور څښتن ورته په صحیح دغه باندې خپل امکانات په کار اچوي، خپل د مال ځان او دغه څخه دفاع کوي. وخت چې غله وایي غله چې جمع کېږي یو ځای کېږي سره، هغه داسې دغه لري وایي پر بوی او پر خوی سره راجمع کېږي. اوس ښه مثال یې تا ورکړئ، څو په ৫ شپږو ولایتو کې هغه بازارونه، هغه ادارکو اقتصادي وضعیت، دا هر څه، خو دا به داسې ورځو ۲ ۵ دوام وکړي. دوی خپل شورشان باید حکومت حوصله ولري او د دې لارې نو په کیسه کې نه اوسي، یا خپل قانون پلی کړي. دا یو جوتې لمر په څېر سپینه خبره ده. او که حکومت ښاغلی صاحب، که حکومت د لاریونوالو ناقانونه او ناشرعي غوښتنې ومني، بیا څه فکر کوي چې نور هغه کوم اعتبار چې په حکومت عام خلک لري هغه به هم نور پسې زیانمن نه شي؟ زما په اند هېڅکله ښاغلی صافی صاحب داسې نشي کېدلی چې حکومت به د لږکیو هغه خلک چې هغه نامشروع غوښتنه کوي، فرض که دې قصاري اوس څومره دغه شمالي ولایتو کې څومره کسان، څومره کورونه یې ویجاړ کړه، څومره کورونه یې لوټ کړه، څومره انسانان یې په قتل و دغو ورسوله، حکومت اوس هم د دوی په هکله ښه روان دی. ځکه که دا تیز او دغه حکومتونه واوسي، دوی باید په عالمي ډول دوی راځوړنده کې دوی باید وځړوي، او علني ډول محاکمه اعلان کړي، هغه څوک چې ادعا لري د باید د اعدام حکم صادر شي. ځکه باید د داسې کارونه کړي دي چې هغه د بشر او د ټولنې د اسلامي او تمدني ټولنې څخه ډېره لرې پرته خبره ده. یعنې په کفري هېوادو کې هم داسې اعمال څوک یو څه چې ښاغلی صاحب، تر ډېره د ولسمشر غني په بریا کې یا په تېرو ټاکنو کې د بریا یو هغه تر ټولو غټه برخه چې وه ازبک قوم پورې تړلې وه، ځکه چې د ازبک قوم له الف نه تر یا پورې دوی ته رایې ورکړې او تر ډېره ویل کېږي چې ازبکانو دا کامیابۍ ته ورسوه. بیا ازبکان او د ترکمن تباري قومونه چې دلته په افغانستان کې اوسېږي، لکه ګواښونه هم کړي دي چې په ټاکنو کې به دوی ګډون نه کوي او داسې یو ستونزې هم جوړه کړې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم یادونه کړې ده چې په ډېرو ولایتو کې دفترونه تړل شوي دي. په ټاکنو کې نه ګډون د دوی او بیا نور خلکو ته ګواښونه کول هم، دا به یو بل جنجال نه اوسېږي لکه وسوالو مخالفینو چې ټاکنو ته جوړ کړی و؟ هېڅکله نه، دا هېڅکله نه کېدای شي، نه ممکن دي. ځکه وخته یادونه وکړه چې د رئیس جمهور په کامیابۍ کې رغنده رول تاجکو ترکمنو د ازبکو ترکمنو ازبکو رول ادا کوي. دا سمه خبره ده، ځکه د افغانستان ملت د هر هغه شخص د یوې رایې حق لري، هر که تاجک ټول اقوام اقشار یې. هدف دا شی د دوی خپل لومړی مرستیال هم، نو هغه د ده سره لومړی مرستیال په تور کاندید و، د کامیابي د دوستم کامیابي، د جنرال دوستم کامیابي د رئیس جمهور راز و. که رئیس جمهور کامیابه شوی دی ورسره برنده و، که ناکامه شوی وای پاتې شوی وای د دوی کاندید دغه و. بل دوی چې رایه ورکړې ده رئیس جمهور ته ریاست جمهورۍ کې، خو هغه دوی ته مستند حق ورکړی دی. د رئیس لومړی معاون اول یې ورته معاون اول په څېر باندې پاته دی. هغه د هېڅکله نه غوښتي، نه یې ایسته کړی دی، نه د ځای څخه نه د هغه موقف اخیستی دی، خو نه به یې شوي چې د هغه ځای هغه د ولس په خوښه بېرته د معاون اول په ځای باندې بل کس دغه کړي، مثلا هغه یې لرې کړي وي، دی یې کښېنولی وي چې دا د پلانۍ معرفي شو دوستم لیر شو دی، هغه یې هم نه دي کړي. دا چې د ایسچي او د دغه موضوع راغلې ده، دا د دوی خپل
د حق حقوقو موضوع ده دا د هغه پر حق تجاوز کړی تیاری کړی دی اوس گویا جواب ناجوابه دی هغه دفاع دپاره دی خپل دی ملامت یې پړ دی که ملامت نه و چې دی به علني محکمې او سرنوالۍ مخ ته راغلی وای ورغلی ځان یې تثبیت کړی ثابت چې دا د خلکو انګیزې نه دي دا بلکې دا خلک ما پسې تورونه وای نو که دی ملامت نه و چې دی پړ ونه شي دی متهم نه اوسي دی د هېواده ولې فرار کړي دی ولې تښتي یو څه چې ښاغلی سیلاب خلک له ولسمشر غني څخه دا ګیله لري چې ناقانونه رایې او هغه ناقانونه ډلې یا هغه وسوالې ډلې چې د افغانانو په وژنو کې لاسونه ککړ دي لکه یادولی شو دا د جنبش ګوند یا د ښاغلي دوستم ملیشې چې تر ډیره په نړیواله توګه هم پیژندل شوي دي چې د افغانانو په وینو لاسونه سره دي ولې ولسمشر غني د دوی د رایې دپاره له هغه سره له ښاغلي دوستم سره لاس یو کړ دا هغه وخت تر ریاست جمهوریت انتخاباتو وروسته یا مخکې تر دې ثابته خبره ده چې ته ستا خبرې سوال په جواب باندې چې افغانستان کې اوس که راسو دې ځای ته که په لنډه توګه کې ځواب یو دقیقه وخت لرو صحیح که په کل کې افغانان ټوله د ټولټاکنو د رای ورکولو د ځان کاندیدېدو تر ریاست جمهوریت حق لري خپل مستند حق او حقوق یې بیا ذکر دي په قوانینو کې ورته وخت چې دی د ځان سره شریک کوي ځان سره یو کوي هدف یې همدا شی و چې وخت به دی د دغو شیانو څخه لیرې پاته سي بیا هم دی لیرې پاته نه سو په داسې عمل یې لاس پورې کړي چې هغه د دنیا ته وښوله چې افغانان بیا هم اوس داسې په یو ناکسب او ناکار کمالو اخته دي ځانونه مصروفه کوي چې د ریاست جمهوریت څخه شروع تر یو ګاردیه پورې داسې عمل یې سرته ورسوي د هیڅ موضوع د هدف دا شی و چې دا سړی به اصلاح سي جوړ به سي فکري به جوړ بلکل را به سي ځکه مسؤلیتونه ورته وسپارل سول د مسؤلیتوب په بنا کې به دی د دولت واکي ورته دولت کې برخه ورته وسپارل سول دولت کې ورته دغه مشخص سول هغه ډېر ښه حساب ورکوي هغه ډېر فکري جوړتیا ته راوبلي وخت چې د خپله دغه بیس خراب کړي دا ته د ملامتیا ډېره مننه ښاغلی عصمت الله سیلاب ځوان سیاسي فعال چې راغلی په بحث کې م ګډون وکړ خوشحاله اوسئ ډېر تشکر ډېره مننه کوم ستاسو څخه د ټولو لیدونکو څخه په کل کې د ټولو حکومتي او ملکي چارواکو څخه مننه بیا هم تشکر سلامت اوسئ د جهان معززو لیدونکو دا وه د ورځې شانه خپرونه خوشحاله سوکاله او سرلوړي په سلام مل شه